څنګه موږ تاسو کولی شو چې ورډ پروګرام کې خپل لاسلیک اضافه کړو. اکثره وخت موږ د تاسو وظیفو ته اپلای کوو، وظیفو کې موږ ته فارم رالیږي، هغه موږ ته دا ډک کوي. نو دا ډکوو، بیرته هغه کمپنۍ ته دفتر ته یې لیږو، هغوی همدارنګه قرارداد یې انوایس یي. نو دا به کوم خو لومړی به څه شی کوي، لاړ بسې دا عکس به واخلئ د خپل لاسلیک څخه. ګوره دلته ما عکس اخیستی ده، د مخکې ما هغه راوړی دا به راسئ، بیا به خپل دا فایل به اوپن کړئ. فایل چې اوپن کړئ دلته به راسئ انزرټ ته، انزرټ ټایپ کړئ، دلته ګوره دیس ډیوایس به واخلئ. دیس ډیوایس هم چې واخیسته دلته به خپل لاسلیک به په نښه کوي او دا به انزرټ کوي. دا هم چې انزرټ کړو بیا به پکچر په نوم فارمیټ چې هغه موږ ته اوپن کړي، دلته به راسئ ریپ ټیکسټ ته، ریپ ټیکسټ به کلیک کړئ، ان د فرنټ آف ټیکسټ به دا کلیک کوئ. بیا به همدغه پکچر فارمیټ کې همدلته به واوسېږئ، دلته به راسئ هغه دا ریموو بیکګراوند ته. ریموو بیکګراوند ته چې کله راغی ګوره دا رقم د ریموو نښه پرې راځي. تاسو کولی شئ چې دا ګوره مکمل سلیکټ د کولی شئ د مارک ایریا په واسطه تاسو کوم ځای چې پاتې هغه تاسو دلته سلیکټ هم کوئ. بیا زه کیپ چینجز وهم، کیپ چینجز وهم نو هغه ګوره ریموو سو بیکګراوند یې. داسې ښکته کولی شئ ښکته پورته کړئ، دا رقم د وړاکۍ کوئ، خپل د اړتیا مطابق به جوړ کړئ دا رقم ته. هر ځای کې کېږدئ، هلته ګوره کوم ځای کې تاسو ته ښه ښکاري هماغلته یې کېږدئ. نو دا رقم ویډیوګانو لپاره که نه موږ سره اوسېږئ، که چېرته زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، د نورو کسانو سره شیر کړئ ترڅو داسې معلومات نور ته هم ورسیږي.